هرات کې د ایران د سرکونسل څرګندونې غیر مسؤلانه دي چې دا مطلب خو مې په ویسا کې ولوسته ګرانو لیدونکو. ولسمشر د چپرهار د چاودنې د پلټنو امر کړی، له افغانستان څخه سره زر نه دي ایستل شوي. د ډیورنډ پولې ته څیرمه د طالبانو د روزلو او مین جوړولو ځالې دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت سرحدي سیمو ته نږدې د ډیورنډ کرښې پر هغه غاړه د وسلوالو طالبانو د روزلو او د مینونو د جوړولو مرکزونه په ښکاره ډول فعالیت کوي چې د کندهار امنیت لوی ګواښ دی. فاتم په څلورم مخ کې په کندهار کې د دریم سرحدي زون قماندان مل پاسوال تفسیر خان خوګیانی په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د کندهار د شورابک او گاونډیو ولسوالیو امنیت د ډیورنډ د کرښې له هغې غاړې څخه کړکېچن دی. د ده په خبره هلته په پراخه کچه د افغان دولت وسلوال مخالفین روزل کیږي. هغه زیاته کړه په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو د لارښوونو او د مینونو د جوړولو مرکزونه دي چې ډیر وخت د کندهار د سرحدي ولسوالیو امنیت له همدې امله کړکېچن وي. چې دا یو کوچنی غوندې مطلب و. نیازی صاحب سرلیکنه محور هم خپره کړې ده، غواړم چې دا هم ګرانو لیدونکو ته ولولم. په هیواد کې لویه ستونزه له دې پېښه ده چې اوس هم ځینې هغه جنګ سالاران په واک او ځواک کې دي چې تر ډیره د روانې بدبختۍ عاملین بلل کیږي. په دې وروستیو کې چې د هیواد په ځینو سیمو کې د غیر مسؤلو وسلوالو کسانو څخه خلک په تنګ راغلي دي، د هغوی د ملاتړ تور هم پر همدغو کسانو دی چې دا مهال د حقوق بشر ادارې په خبره دوی د جنگي جنایتکارانو ریپورټ چمتو کړی، خو چې جمهور رئیس اجازه ورنکړي نه یې خپروي. دغه ریپورټ باید تیر کال خپور شوی وای، خو د ځینو مصلحتونو له کبله تر اوسه پورې په دوسیو کې پټ پاتې دی. په دولت او له دولته بهر د یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو په ګډون د افغانستان په جګړه کې ښکېلې څېرې او ډلې د دې ریپورټ د خپرېدو د مخنیوي هڅې کوي. که څه هم د دغه ریپورټ خپرېدو ته ټول په تمه وو، خو تېره اونۍ د حقوق بشر د کمیسیون رئیس سیما سمر وویل چې دغه ریپورټ د ثور له کودتا تر 2000 لومړي کال پورې د جنگي جنایتونو په اړه د دوی لخوا برابر شوی چې د تیر کال په ډسمبر کې خپرېدو ته چمتو شوی و، خو تر اوسه پورې نه دی خپور شوی. د دې په خبره دوی ځکه تر اوسه پورې نه دی خپور کړی چې دغه ریپورټ د حکومت په وینا برابر شوی او د حکومت په اجازه باید خپور شي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړو د مدني ټولنو فعالانو بیا پر دې ټینګار کړی چې ولسمشر باید د دغه ریپورټ د خپرېدو اجازه ورکړي تر څو د هغو کسانو څېرې بربنډې شي چې په تېرو وختونو کې د خلکو په وهلو، وژلو او د هیواد په ورانولو کې یې لاس درلود. خو لوړپوړي دولتي چارواکي له دې کبله چې دا وخت هیواد په اضطراري حالاتو کې دی د دغو ریپورټونو د خپرېدو له کبله ویره ښیي او وایي چې د هیواد اوضاع او احوال داسې دی چې باید مصلحتونه او هغه موارد په پام کې ونیول شي چې په هیواد کې د بحران او د لا ډېرې بې ثباتۍ مخه نیسي. خو که چېرته دغه ریپورټ همداسې پاتې شي، دا به د بشر د حقونو په وړاندې د خلکو بې باورۍ رامنځته کړي او د دې ترڅنګ هغه کسان چې وړاندې هم په جنګي جنایتونو کې ښکیل وو او اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې د غیر مسؤلو کسانو ملاتړ کوي او په سیمه کې د ولسي وګړو ژوند له ګواښ سره مخ کوي، د خلکو څخه پټ پاتې وي. دا ځکه چې ډېر داسې کسان شته چې اوس هم پر لوړو پوسټونو دي او په تېرو 3 لسیزو جګړو کې یې په سلګونو بې ګناه کسان وژلي، کډوال کړي او په بېلابېلو نومونو یې کړولي دي. که چېرته دغه کسان رسوا شي او د محاکمې میز ته کېنول شي، سره له دې چې د راتلونکو جرمونو د مخنیوي لپاره به لوی عبرت ګرځېدلی وي، ترڅنګ به یې پر دولت هغه تور چې د ټوپک سالارانو حمایت کوي او یا له مصلحته کار اخلي له منځه تللی وي. چې دا نیازی صاحب د محور ورځپاڼې لیکنه وه چې قدرمنو لیدونکو ته مې ولوسته.
د سرنوشت ورځپاڼه را سره د ګرانو لیدونکو او سرنوشت ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې سرلیکنه خپره کړې وایي جګړه ولې کلو او ښارونو ته غځېدلې ده. وسوال مخالفین د ډیورنډ له کرښې را اوړي، د بېلابېلو ولایتونو کلو او بانډو ته ځي، د کابل تر دروازو راځي، اوان کابل ته راننوځي، خو افغان امنیتي ځواکونه د دوی پر وړاندې بنسټیز ګامونه د دوی په وروستي تمځای کې اخلي. سلګونه افغانان زرګونه وسلوال څنګه په اسانۍ سره د ډیورنډ له کرښې راوړي او پرته له دې چې کوم ځانګړی مزاحمت ورته وشي د افغانستان کلو او بانډو ته راځي. دغه راز د ځانمرګو واسکټونه یا د ځانمرګو د واسکټونو توکي، نور چاودیدونکي توکي، بمونه، وسلې، مرمۍ او نور هغه تجهیزات چې وسلوال مخالفین یې کاروي څنګه د افغانستان تر کلو او بانډو ښارونو او آن پلازمینې پورې راځي. چې زما په ګمان دغه لیکنه سرلیکنه نیازي صاحب لوستې وه. ما د ویسا ورځپاڼې په عوض هغه رااخیستې و، سرنوشت ورځپاڼه رااخیستې وه. ګرانو لیدونکو سرنوشت وایي له خپلمنځي تفاهم پرته بدمرغۍ دوام لري. د طالبانو وایان یو لړ هغه ریپورټونه رد کړل چې د سولې او خبرو اترو په اړه د دوی د نوي دریځ ښکارندوی وو، سره له دې چې له لږکیو ګروپونو سره د دوی خبرې اترې شوي، په قطر کې دفترې او د پاریس په غونډه کې د ګډون خبره یې تایید شوې ده. معنا دا چې طالبان تر پخوا زیات په سیاسي برخه کې فعال شوي او دې ته چمتو هم دي چې له بېلابېلو لورو سره خبرې وکړي. دا چې طالبان د یو تاوده بهیر خبره ردوي ښایي دا یې مجبوري وي، ځکه چې د دې ډلې د امتیاز فاکتور جنګي ځواک دی، هغه جنګي ځواک چې په اسانه د تفاهم او سیاسي بهیر په اړتیا نشي قانع کېدی. په هر صورت دلته مو موخه دا ده چې د طالبانو، حزب اسلامي او یو شمېر لږکیو ډلو د استازو په شمول په پاریس کې غونډه جوړیږي چې افغان حکومت هم غیر رسمي ګډون پکې تایید کړي. دغه غونډه به کومه پایله ولري؟ فرضاً بریالی شوه، معنا یې څه ده؟ آیا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو پر سر توافق که څنګه؟ یا فرض کوو چې ناکامه شوه، د غونډې شامل لوري یو د بل په خبره او دریځ ونه پوهېدل او یا غیر واقعي غوښتنې پکې عنوان شوې، ځکه خو څه ترې راونه وتل. د دې معنا څه ده؟ آیا دا چې نور به ټول لوري پر خپل دریځ ولاړ وي او د افغان ولس وژنه، سپکاوی، بې توقیري او بدمرغي به دوام لري؟ د لومړي اټکل امکان لږ دی. دلته پر دلایلو ټینګار نه کوو. دوهم د افغان ولس یو لوري ته هم د زغم وړ نه دی. جګړه تر کومه او د څه لپاره؟ د وژنو او بدمرغیو روان بهیر افغان ولس د مرګ او بربادۍ پر پوله درولی دی او پر دې ټول لوري پوهیږي. پوښتنه دا ده چې څه باید وشي او تر ټولو معقوله او مناسبه لاره کومه ده چې افغان ولس له روانو بدمرغیو راووځي او د یوه کاله د غړیو په څیر یو د بل ترڅنګ ژوند وکړي؟ لنډ ځواب همدغه دی چې باید د سولې او تفاهم پروسه ټینګه شي ترڅو افغانان یو له بل سره په خبره وپوهیږي، یو د بل معقولې غوښتنې ومني او نور له جګړو لاس واخلي چې اصلا د نورو اجنډا ده. د سولې او خبرو اترو بهیر هم د بهرنیانو لخوا تایید دی او یو لړ هڅې پکې روانې دي او هم د افغان حکومت لخوا. د بهرنیو اجنډا په دې وروستیو کې یو څه روښانه ده. هغوی په افغانستان کې د یو غښتلي پر خپلو پښو ولاړ داسې نظام پر ځای چې ټول افغانان پرې راټول وي یو ګډوډ حالت غواړي. د دوی وروستۍ هڅې د همدې لپاره دي چې د یو پیاوړي نظام پر ځای د واک څو مرکزونه وي. ظاهرا دا د بېلابېلو لوریو د قناعت یوه مناسبه طرحه بولي، خو که ښه فکر پرې وکړو دا د افغان ولس د یوې اوږدې بدمرغۍ او بحران ماهرانه نقشه ده. له دې توطیې نه د ژغورنې یوازینۍ لار دا ده چې په خپل افغانان خپلمنځي تفاهم هڅو ته پام ورواړوي. ټول لوري پر دې قانع شي چې افغانستان د ټولو شریک کور دی، یو د بل له زغملو پرته به دغه بدمرغۍ همدغسې دوام ولري. دا
د ویسا لیکنه وه چې قدرمن لیدونکو ته مې وړاندې کړه. سرلیکنه یې وه البته. همدارنګه سالک صاحب له ما سره دنیا ورځپاڼه چې هغوی دغه مطالب راخیستي. افغان حکومت د پاریس له غونډې ملاتړ کړی. کابل ځانمرګي برید 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولی. ازادي راډیو فرانسې د یکشنبې په ورځ وویل چې په دې اونۍ کې به د افغان حکومت چارواکي د طالب وسلوال او نور افغان ډلو استازي پاریس ته نږدې په خپلو کې وګوري او په داسې حال کې چې ناټو ځواکونه له دې هېواد څخه د وتلو چمتووالی نیسي. دوی به د افغانستان پر راتلونکي خپلو کې وغږیږي. د RFA راډیو سره خبرو پر مهال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارویټ فایبوس چې د هېواد د خپل وروستي محاربوي سرتیري هم د شنبې په ورځ له افغانستان څخه وویستل، وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزي د غونډې د جوړېدو سره توافق ښودلی دی. فایبوس وویل د بېلابېلو ډلو ترمنځ له تېرو 3 کلونو راهیسې په احتیاط خبرې شوي دي. د نوموړي په وینا کله چې غواړي سوله وکړي نو معمولا د هغو کسانو ترمنځ وي چې په خپلو کې سره سلا نه وي او پر دې سربیره له یو بل سره خبرې هم نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه په دې اړه بحثونه شوي خو مذاکرات نه دي. د رویټرز خبري اژانس وایي د ولسمشر کرزي حکومت تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلی چې طالبان مخامخ خبرو ته چمتو کړي. د دې اژانس په وینا پاریس ته نږدې غونډه لومړنۍ داسې غونډه ده چې پکې د وسلوال طالبانو استازي، د سولې د عالي شورا استازي او د پخواني شمالي ټلوالې یو شمېر څېرې چې کلونه له طالبانو سره جګړې کړي برخه اخلي. د وسلوال طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم منلې چې د دوی 2 استازي د پاریس په کانفرانس کې وینا کوي او د کانفرانس برخوال ته طالب لیدلوری بیانوي، خو ټینګار یې کړی چې له هیڅ لوري سره سیاسي خبرې اترې نه کوي. افغان اسلامي اژانس ویلي چې شهاب الدین دلاور او محمد نعیم د طالبانو په استازیتوب په دې کانفرانس کې ګډون کوي. د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز چې دا غونډه جوړه کړې ده مشر کامل ګران ویلي دي چې غونډه به په پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې د چهارشنبې څخه د جمعې تر ورځې جوړه شي او دا غونډه به د پردې تر شا غونډه وي. نوموړي د رویټرز اژانس ویلي د غونډې ګډونوال په انفرادي توګه راغوښتل شوي دي او نظر دا ده چې دوی ازادۍ او د تړلو دروازو تر شا په خپلو کې وغږي. د کامل ګران په وینا په غونډه کې 100 تنه برخه اخلي خو د نومونو له ښودلو یې ډډه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تیر کال یو شمېر امریکایي او د نورو هیوادونو محاربوي سرتیري له افغانستان څخه ووتل او د یو شمېر سیمو د امنیت مسؤلیتونه هم افغان ځواکونو ته وسپارل شول. د پینټاګون وروستی راپور ښایي چې سږکال په اوړي کې چې په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو وخت وي د وسلوال طالبان بریدونه یو څه زیاتوالی راغلی دی.